14 اگست په کوم ورځو کې زیات راځي؟ په کوم موسم کې؟ ګرمۍ کې که په سړځي؟ په ګرمۍ کې راځي. ګرمۍ کې زیات. ها کوم شی دی چې باران تم نه لمدېږي؟ چتره انسان. ها کوم شی دی چې تړلو باوجود چلیږي؟ تړلو باوجود چلیږي دا خو ماشوم به السلام علیکم ملګرو، زم ستاسو ملګری جاز بونیری. تاسو ګورئ د جست ټیم. په ډېره موده پس تاسو دپاره موږ راوړی د خاندان یو ډک پروګرام سپیشل د مسافرو بایګان دپاره ستاسو کتونکو دپاره. تر اخره پورې انجوای کړئ، لازمي شیر کړئ د ملګرو سره. نن موږ راغلي یو د سواړی بازار ته. دا چې کوم دی د بونیر د ګوټ ګوټ نه ورته خلک راځي ډېر په ګڼ شمېر. نو دلته کې به د دې ملګرو نه کامن سینس سوالونه کوو. د خاندان ډک پروګرام دی سپیشل ستاسو دپاره. نو پلیز لازمي بیا شیر کوئ زموږ یوټیوب چینل اجاز بونیری، هغې ته هم تاسو چکر لګول شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نوم بیا ستاسو خوږ نوم سره؟ بهار. جی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ د باشکټې یم. باشکټې. که ستاسو نه پوښتنه کوم جواب به راکړئ. اوی ها کوم شی چې انسان د پیدا کېدو نه وروسته انسان ته میلاویږي؟ نه راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نوموال ستاسو خوږه نامه څه ده؟ عمرانو. عمرانو. تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ موږ د شنګلید سره تعلق ساتو. دلته هم کاروبار دی سواړه بونیر کې او دکان هم دو دکانونه دي ماشاءالله. خاص بچا وکړي مطلب خاص بچا وکړي. کتونکو ته هم خواست تاسو ته هم راتلی شي. بالکل. دا راته ووایه ها کوم شی چې باران ته هم نه لمدېږي؟ دغه جواب خو تعالی درشه مې سوچ تا کامن سینس. کامن سینس. تعلیم مې نه لږ سوچ وکړه که نه. دنه والا انټرویو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نوم به ستاسو خوږه نامه څه ده؟ حسن محمد. جی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ سواړه سره. سواړه سره. اور ستاسو هم د هوټل دی؟ او جی. نو کتونکو ته څه پیغام دی؟ دلته 14 اګست هم نږدې دی. مونږ خو د 14 اګست پاک نه راووتو. 14 اګست لپاره چې مونږ دوه رکعته نفل وکړو دغه وکړو چې شکر ادا وکړو د الله پاک چې الله پاک ته شکر دی چې دا 14 اګست په مونږ د آزاد ملک پیدا کړی دی او مونږ د شکر دی چې مسلمانان پیدا کړی یو. او جی. نو ها کسان کوم چې 14 اګست نه منوي خفه یا هغوی ته هم څه پیغام دی؟ نو هغو به څه ووایو صاحب تړنه به الله خبرې څه وایي چې خپله خوښه خپله خبره جي. خو مونږ تاسو له پکار دا دی چې 14 اګست مناو کړو ډېر 14 اګست به مناوو خو چې 14 اګست لپاره مونږ دوه رکعته نفل وکړو مونږ خو د الله پاک نه وغواړو. نو زموږ نه پروګرام پنې دی یو پنې سوال نو کوم جواب به راکړئ؟ جو که راتلو در به که نه راتلو جو ها کوم شی چې تړلو باوجود چلیږي؟ تړلو باوجود چلیږي. څنګه؟ مساوره خو چې دوی تړي نو هم ګرځي که نه په هغه ځای کې اوري نو هغه چلیږي لکه څه شي کېږي؟ چلیږي چلېدو راته پته نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خوږه نامه؟ اسلام خان. تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ شنګلې سره. شنګلې سره. خپلو ته څه پیغام ورکړه؟ بس نو مسافر دی خدای په خپل وطن ښه ساتي نو سوال درنه نه کوو. وکړه. ها کوم شی دی چې انسان ته پیدا کېدو نه وروسته انسان ته میلاویږي؟ دی خو یو شعر ډالۍ کړه. یې شعرونه کپا هېڅ هم نه راځي. ستاسو یو جهان مننه. السلام علیکم. وعلیکم ستاسو خوږه نامه؟ زیشان. جی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ سواړی میرے ډاک. لږ تیز وایه. میرے ډاک سره. جی جی. ها کوم شی دی تړلو باوجود چلیږي؟ څنګه جی؟ د تړلو باوجود چلیږي ته یو تړې بیا هم چلیږي؟ څه شی نه درځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خوږ نوم؟ محمد افراسیان. ها کوم شی د انسان د پیدا کېدو نه وروسته میلاویږي؟ څنګه؟ انسان ته د انسان د پیدا کېدو نه وروسته میلاویږي؟ السلام علیکم. سلام. ستاسو خوږ نوم څه دی؟ زابیدو. د کوم ځای سره پاتې کېږئ؟ دلته سواړی کې. جی سواړی. ستاسو یو سوال کوم جواب به راکړئ؟ ولې نه؟ ها کوم شی دی چې تړلو باوجود چلیږي تا تړلې بیا هم چلیږي؟ دا
पता रहता नहीं देखिए यार نشته پته اچھا د اگست په کوم ورځو کې زیات راځي په کوم موسم کې ګرمۍ کې که سړځي गर्मी के राजी ګرمۍ کې زیات السلام علیکم वालेकुम सलाम تاسو هغه نامه फैसल खान جی تعلق هم د کوم ځای سره बगड़े सरा بغړې سره پروګرام باندې یو سوال درنه کوم جواب راکړي पूरे ना دا دوی چې حاکم شي چې باران تم نه لمديږي बारान दहर सलम दी لږ سوچ تا लम दी घर सलम दी السلام علیکم वालेकुم सलाम تاسو هغه نامه अमान उल्लाह جی تعلق هم د کوم ځای سره دی सुनीग्राम سنیګرام اور کاروبار څه کوي चरगानो कार को چرګانو دکان دی हाँ نو کتون کو تاسو څه خواسته چرګان په خیر ټی تاسو تم راتلی شي चरगान बिल्कुल अरजान पाका सी रखबे पनामा दी خدای په نامه دی زموږ د پروګرام باندې یو سوال درنه کوم جواب راکړي अजमे हो कने ها کم شي دی انسان د پیدا کېدو نه وروسته انسان ته ملاويږي इंसान د पैदा کېدو وروسته انسان ته پیدا کی نو 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 نه راځي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو هغه نامه اته په جی تعلق هم د کوم ځای سره دی مردان مردان دلته څه لګا کاروبار کو کاروبار دلته یې کنه زه راځم دلته یو میاش پر جی څه کاروبار کوي لوبیا چاره نو چلی کاروبار بس شکر دی خراب کو دا بیماری وغیرہ لا چې مخکې ډیر زیات خچلې مخه حق ولې خو ارسه برابر اوسه کرایه نیم دی بیل او خرچه نو زموږ د پروګرام باندې د که پکې غنې او سوال وایا دا دوی حاکم شه دی چې باران تم نه لمديږي چتره انسان چتره ولې چتره لاندې نه لندېږي کرا پاسه لندېږي لاندې نه لندېږي لاندې نه لمديږي نه بالکل صحیح ده پر لیکلې پنګو کې تاسو یو ځکان باندې دی په خوشاله کې یو شعر ډاله کې شیر نه راځي یار ته پښه سو یار هم هڅه به درځي هڅه تر اوسه پورې به چا شعر نه دی ویلی ته پکې ډاله کې سو وایو ودی دا ووم چې په خبر خولي دي په بونی غرو خولي دي نور څه نو بس بیا کاروبار کوي ته وایي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو هغه نامه زما اسمت جی تعلق هم د کوم ځای سره دی چغرزو سره چغرزو سره پروګرام باندې یو سوال درنه کوم ها حاکم شه دی چې تړلو باوجود چلیږي تړلو باوجود چلیږي دا خو ماشوم به ورو ماشوم څنګه ماشوم چې یو تاړو نو هغه کې بیا هم لکېږي هغه کېږي ماته همدغه ښکاري نو یار داخلي سره بیا هم تاسو یو ځکان باندې سوچ نه کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام جی ټول نړۍ بیا تاسو هغه نامه سره الیاس جی تعلق هم د کوم ځای سره دی ریګا کې دي ریګا کلی سره نو تاسو نه سوال کوم جواب به راکړي او کوي دا ته حاکم شه دی انسان د پیدا کېدو نه وروسته انسان ته ملاويږي انسان پیدا کېدو نه وروسته انسان ته ملاويږي نامه زه جواب ها زه جواب نوم نه ده انسان پیدا کېدو نه وروسته انسان ته ملاويږي جامه एहसान है एहसान एहसान है एहसान एहसान है السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو هغه نامه سید سهیل احمد جی تعلق هم د کوم ځای سره دی ډیر لوړ سره او ایجوکیشن مو څومره دی بی اے جنرل یک فورث سیمسټر کې یم. ماشاءالله څه سره شوق دی بس جنرل سپورټ سره شوق دی او ریل سره او نرسنګ ته په پیډ راغلی دی سره شوق دی ماشاءالله ارس بدل درځي سره جی 14 اگست 12 کې د کتونکو د پیغام ورکړه 14 اگست چې کوم دی زمونږ د انډیپندنس ډے او دا چې کوم دی موږ مناو په خبر پرجوش طریقې سره چونکې زمونږ چې کوم دی ملک د آزاد شوی دی د برتانیې نه په 14 اگست باندې نو هغې چې کوم دی موږ خپل انډیپندنس ډے دا مناوو
او موږ ته چې کوم دی خپل رایټ سره کړی شوي دي خپل چې کوم دی ازادي راکړی شوې ده هغه مناوو په دې باره کې سره څنګه چې ټول خلک ځان له ښه آزاد ګرځېدي بالکل ټول خلک چې کوم دی آزاد دي هر چا ته چې کوم دی د ډیموکراسي ده هر چا د خپل رایټ حاصل دی هر څوک چې څه کولی شي نو هر لحاظ سره چې کوم دی ازادي ده هغه خلک کوم چې دا 14 اګست نه منوي خپه یي هغوی ته هم څه پیغام دی نو هغوی ته هم دغه پیغام ورکوو چې 14 اګست زموږ انډیپنډنس ډے دی او ازادي موږ ته میراث شوې ده نو دا چې کوم دی خپل پرجوش طریقې سره دا منول پکار دي هر غریب او مالدار لسه بالکل او ځکه چې دا خو ټول چې کوم دی زموږ شهریان دي او د پاکستان او اوسېدونکي دي نو هغوی له پکار چې هغه دا پرجوش طریقې سره مناو کړي ستاسو یو جهان مننه ډېرې خوږې خبرې یو کامن سنس سوال جی ښه کوم شی دی انسان د پیدا کېدو نه وروسته انسان ته میلاویږي هغه چې کوم دی اوس امید دی او هغه چې کوم دی ملوي لږ سوچ وکړه چې کوم دی ژوند چې کوم دی د انسان د ازادي میلاویږي د هغه نه پس سوچ یو شعر ډالی که زه شعر اوس خپل ښایسته ګلو څه زړی مازدیګری و د لارو مسافر مین شو نن د لارې مسافر د چا په سترګو رواني نور څه ډالی بس نور نور هم بیا شعر پکې تا ډالی کو یو څو ته نور هم ډالی چې خپله شاعري کوم خو زه خو اسلامک شاعري کوم ماشاءالله خپله شاعري هغو ته ډالی که څه نو وایي د درنو د سپکو سره سپک خلک درانو سره درانه لګي او زمونږ واړه لکه خپله شاعري کوي شوق مو سره کله نه پیدا شو شوق مس 2019 نه دغه 2019 او اوس مو څومره داسې شعرونه لیکلي ستاسو په خیال بس زه خو زیات اسلامک دغه لیکم نو تقریبا 80 پورې نظمونه مې لیکلي وایي وی به دا جهان خو زبانه یم او ګورې به اسمان خو زبانه یم زه لکه د لمر بدن نه پرېوځم او دا مطلع کې خطا شوم کوي به ارمان خو زبانه یم وی به دا جهان خو زبانه یم زه لکه د لمر بدن نه پرېوځم ګورې به اسمان خو زبانه یم زبردست خطر ډېر په زړه پورې باهره کې مسافر بیگان دی ګوري څه میسیج ورکړه مسافر یې باره کې یو شعر که درځي ډالی زیاتره زموږ دا پروګرام مسافر بیگان نو هغه چې باره کې چې کوم دی یو شعر دی وایي کله به راځې ای مسافر اشنا کړم د انتظار ماښام سهار اشنا او ته اوس دغه لکه لږ درځي پلان لکه راځي خو موبایل کې سیدي نشته دی باهره کې مسافر ته سلامونه ورکړه ټول مسافر ته چې کوم دی هغه ته سلامونه پیش کوو او هغې ته چې کوم دی امید ورکوو چې انشاءالله را روان دا چې کوم دی ستاسو دی او دلته به چې کوم دی خپل مزدوري خپل ژوند به دلته رو انشاءالله ستاسو یو جهان مننه څنګه چې تاسو اورېده د خوږې خبرې مخکې لازمي شعر کې نور تپوسونه هم کو تر اخره پورې انجوای کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو وګه نامه حمید زاده جی تعلق هم د کوم ځای سره دی بونیر نه وکیلی سره نیم نه وکیلی سره جی بس ماستر مې کړی دی شکر د الحمدلله بیروزګاري ده جی نو بله مهنګایي ده نو داسې روزګار نشي بهر ملکونه بند شوي دي او جاب ما هم داسې مشکل سره میلاویږي تاسو ماشاءالله ځان لسه چې خپل کاروبار مو روان جی په دې شکر دی جی نو ستاسو نه یو سوال کوم کامن سنس جواب به راکړئ جی داسې مختصر شان ها کم شي د تړلو باوجود چلیږي جی د تړلو باوجود چلیږي ها کم شي کېدی شي جی دغه خو ذهن مې په دې ټایم کې بند دی یو شعر ډالی که څه شعر نو کرده ګلو کش چې سیمه د ګلزار شي ازغي مه کره د بل سړي په لار کې السلام علیکم وعلیکم السلام ټول ناول ستاسو وګه نامه څه ده زما نوم اشرف حمید دی تعلق هم د کوم ځای سره دی کړپې سره ټپه شپې یو ټپه وه خو اوس نه هېره ده ډالی کا څنګه ټپه ولګه هېره مې ده مسافر ته په اخره کې سلامونه ستاسو هم څوک په بهاري سلامونه وکړئ زما له طرفه ټولو مسافرو ته سلام علیکم او زړګي اسوده لمبه کېږه او بیا داسې مه کوه زبردست خط دی دې سړی نه هر څه هېرېږي بیا که نه اوس مې هېر دي که نه ملګري هغه ډېره ښکلې ټپه ښوولې وه اوس مې بیخي هېره ده چې وایې کړم درته مسافر به پکې هم خوشحال السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو وګه نامه حسین شاه جی تعلق هم د کوم ځای سره دی شانگلا شانګله اور کاروبار څه کوي کراچی نو ستاسو نه یو پوښتنه کوم جواب به راکړئ زموږ دا پروګرام پیل جی دا راته ووایه ها کم شی انسان تر انسان د پیدا کېدو نه وروسته میلاویږي ها کم شی دی انسان تر انسان د پیدا کېدو نه وروسته میلاویږي انسان زره سردی ګرمي سیوا ده پیسې به پونه انسان پیدا شي نیو سره یو ته وروسته میلاویږي انسان کفن وایي نو
سمجھ کې نه راځي راځي مسافر بیگان دی ګوري په هر ځای کې چې کوم دي ستاسو موږ څوک په بهر سمې سو جوړ ورکا مسافر پیغام؟ پیغام دار چې خپل مزدوري کوي او پاکستان کې سشته نه نو خو په غیرت مزدوري کوي او کدل تراله جو بیا به دغه یو میاش په خوشحالي ګرځي بیا به د لوخړ ګرځي جو یو ځای به ټاټکو پسې ګرځي او بل ځای به زه چې خوشاله او آباد دی اوس خپ خوشاله آباد دي. اخیره کې ورته په دلو سلام ډېر ډېر سلامونه زموږ له طرفه ډېر ډېر ستاسو یو جهان مننه بل شازل مې ولاړ دی چې دوی سره انجوای کوي. السلام علیکم. سلام ستاسو خوږه نامه عبدالجلیل جی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ ریګا سره ریګا سره. نو زموږ د پروګرام پنې دی یو سوال نه کوم جواب به راکړي جی وایا دا تو چې ښه کم شي چې تړلو باوجود چلیږي تړلو باوجود یاره په دې بس ترج کوم څه لږ سوچ تر په ذهن کې مې رانغی څه شی ډاله که مسافر ده وکیلتان غوښې مې پرېږدي پروا نشته او د عزت خیال مې ساته ملته پښتو دی به دا ټول مسافر زما دا به ډالۍ ده ټولو ته دا ډاله شوه باهره کې ورته سلام سلام تاسو یو جهان مننه ګل ولاړ دی چې دې سوی انجوای کوي. السلام علیکم. سلام ستاسو خوږه نامه سلیم محمد جی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ سنی ګرام بونیر سنی ګرام بونیر. ستاسو نه پوښتنه کوم جواب به راکړي ولې نه دا تو چې ښه کم شي چې انسان تر انسان د پیدا کېدو نه وروسته میلاویږي د انسان نه انسان چې پیدا شي وروسته ته میلاویږي کم شي کېدی شي یره واده کېدی شو لږ سوچ شعر ډاله که ځه شعر خو نه راځي ټپه ټپم نه راځي څه نه درځي خلک مسافرو ته سلامونه زه ټولو مسافرو ته سلامونه دي الله دې آباد او خوشحاله ساتي ټولو مسافرو ته زموږ وروڼه دي ټول زموږ وروڼه دي اور تاسو خپل خوږ اجازه بنوري لور کې اجازه چیرته چې مې خوشاله او باري سه موږ په خپل لوګانو کې یاد ساتي د الله په امان